کابل کندهار عمومي لویه لاره سړک دی دا چې دغه سړک به په څومره وخت کې بشپړ شي. قدرمن لیدونکو بیا هم سلامونه مینه درنښت په دې هیله چې تاسو ټول به راته جوړ روغ صحتمند اوسئ. دا تاسو ته چې ښکاري دا د کابل کندهار عمومي لویه لاره سړک دی دا چې دغه سړک به په څومره وخت کې بشپړ شي او کارونه یې تر کومه ځای ترسره شوي دي په دغه خپرونه کې راسره لیدلی شئ. منم کرامت الله بهیر د ټولګټو چارو وزارت خوانه د سید آباد زرنی په پروژه باندې ټیم لیډر نو دغه پروژه چې د 18.8 کیلومتره سړک د محمد ولی انصاری او معیار زمانی ساختمانی او سړک سازی شرکت سره د ټولګټو چارو وزارت لخوا قرارداد شوی دی. معمولا په دغه سړک کې چې د سړک اساسي طبقات چې یو په نامه د سب ګریډ پریپریشن دی پکې او بل سب بیس لیر دی او ورپسې هم بیس کورس لیر دی او بل هم 4 سانتي اسفالټ دی چې په هغې کې 10 سانتي خپله ای ټي بي ده او 8 سانتي بینډر دی او همدارنګه 6 سانتي وایرینګ په دغو سړک کې کارول کیږي. او بل په دې سړک کې چې دی معمولا تر اوسه پورې موږ د دغو طبقاتو نه 10 کیلومتره ای ټي بي اچول شوې ده او 10 کیلومتره سب بیس لیر اچول شوی دی او همدارنګه 10 کیلومتره بیس کورس اچول شوي دي او په 2 کیلومتره وایرینګ اچول شوي دي او په تعداد د 9 عدد پلچکونه په دغه پروژه چې 18.4 کیلومتره ده تکمیل شوي دي او دا تکمیل لرو تر اوسه پورې. او بل دغه موضوع دغه سړک چې عموما د اشخابات په پله کې د دوشنبې پر ورځ د 5 بجو نه تر چهارشنبې تر 5 بجو پورې لاره بنده شوې ده. نو موږ هم د هغې پلان د وزارت پلان مطابق د دوشنبې 5 بجو باندې په دغه اشخابات په پله کې کار شروع کړی دی چې اسفالټ یوه طبقه د ای ټي بي په نامه باندې دم تکمیل کړي اچولې ده او کوشش مو هم دا دی چې نن سه شنبه پلان د بینډر د طبقه هم دغه د اشخابات په پله کې دا هم وچو چې تر څو د ساحې نه خلاص شو نو انشاءالله چې تر څو دغه د خلکو په مخ باندې چې کومه لاره بنده شوې ده د خلکو ستونزې او مشکلات حل شوي وي او زر په زر دغه لاره د خلکو په مخ باندې خلاصه شي.
شوی دی